السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نور احساس او زید سید ولی شاه لانجه اخره ور پس خبره باندې جوړه شوه او څنګه ختمه شوه. دی وخت کې د سید ولی شاه پلار خو ناصری او د نور احساس پلار خو ناصری او اخره ور مشرانو هغه فیصله وکړه چې نور احساس سید ولی شاه ل ورکړه او ملګرو د ټول لانجه ختمه شوه. کو تاسو ځان د دې معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر زر در رسی. ملګرو په سوشل میډیا یو درز غوبل چالو شو چې نور احساس او سید ولی شاه په یو خبره باندې لانجه راغلی وه او سید ولی شاه په نور احساس باندې دا الزام خو لګولی و چې نور احساس زمانه 1 کروڑ روپۍ خوړلي دي او دې وخت کې نور احساس زما ښځه ده. نور احساس نور احساس ما سره نکاح هم کړې ده او ما سره نکاحنامه هم موجوده ده، خو بیا هم نور احساس پردو الکانو سره په ګاډي کې ولې ګرځي. نو ملګرو دا لانجه په دې خبره راغلی وه چې نور احساس زیشان سره په موټر کې ناستې وه او د ځانه ټیک ټاک ویډیو کړې وه چې کله هغه ټیک ټاک ویډیو سید ولی شاه وکتله نو په سید ولی شاه باندې اور بل شو او ډایرکټ فیسبوک ته راغلی او ټولې خو په ټولو ته خو مور خور وکنځله او زیشان ته دا هم ویلي دي چې انشاءالله تا به زه قتلوم ځکه چې تا زما چې کوم نور احساس ښځه ده هغه ته ځان سره په ګاډي کې ګرځوي. خو چې کله موږ نور احساس سره رابطه وساتله نور احساس دا ویلي دي چې د سید ولی شاه لیونی دی، د دې دماغ کار نه کوي ځکه زما خپله مرضي ده او زه ځان یو صوبه یم، زه چا سره ګرځم کو چا سره ګډېږم کو چا سره شپې سبا کوم، ما کې د چا څومره ده او سید ولی شاه خو زه پیژنم نو او سید ولی شاه څنګه ما باندې 1 کروڑ روپۍ الزام لګولی دی. بیا په هغه دوران کې ډېر خلک سید ولی شاه سره ودرېدل. اوس سید ولی شاه د دیر د وړۍ اوسېدونکی دی او دې وخت کې په سعودي عرب کې مزدوري کوي او ورته کې یو کمپنۍ کې منیجر هم دی. خو سید ولی شاه ټولو ته دا چیلنج ورکوي چې ما سره د نور احساس ټول ثبوتونه شته، نور احساس ما سره نکاح هم تړلی ده او ما نه 1 کروڑ روپۍ هم خوړلي دي. خو چې کله د سعودي عرب چې کوم پښتانه مشران دي هغو سید ولی شاه سره کېناستل نو سید ولی شاه ته ویلي چې یاره دا خبره ته رښتیا ده چې تاسو نور احساس نکاح تړلی ده، نور احساس تا ښځه ده، تا نه 1 کروڑ روپۍ خوړلي دي. نو سید ولی شاه ورته ویل چې او ما سره ثبوت هم شته، تاسو ته به زه ثبوت په خپل لاسونو باندې وښیم، تاسو ته به ټول معلومات معلوم شي. نو ملګرو بیا ورته مشران کېدل چې به څه شوي دي هغه خو شوي دي، به دوباره ته نور احساس ته او زیشان ته کنځل مه کوه، بس خبره یې ختمه کړه. خو خلکو چې سید ولی شاه هغه وخت کې د شرابو یا د ایس نشه کړې وه او په نشه کې داسې کنځل وکړلو. هغې نه پس بیا سید ولی شاه معافي هم غوښتې ده. خو چې کله موږ سید ولی شاه سره ملاقات وکړو سید ولی شاه دا ویلي دي چې نه ما معافي غوښته ده او نه زه چا نه معافي غواړم او زه چې زما په دیر کې خپل کور دی، خپل حجره ده، خو نور پښتون د چا نه یارېږم او نور احساس چې زه کله لاړ شم پېښور ته او ځان سره نور احساس مټي زه تختوم ډېر ته او خو په ټنګ ټکور به زما واده کېږي او زما په واده کې به 200 میخ حلالېږي او 15 دیګونه پخېږي او زما واده دعوت باندې ټول کې پیکې دي، ټول کې پیکې خلک راځي او زما د واده روټۍ به خوري ځکه چې زما واده به نور احساس سره کېږي او دا زما سره پښتو زبان کړی دی. نو ملګرو دې دوران کې د نور احساس پلار خو ناصری او د سید ولی شاه پلار خو ناصری او خپل کې په دې خبره لانجه ختموي چې ګوره موږ پښتانه په شرمونو باندې وشرمېدو چې اوس موږ دا لانجه اواره وکړو. نو ملګرو د نور احساس پلار راپاڅېدو او سید ولی شاه نور احساس ورکړله او د اخر وشولو. ملګرو دې وخت کې سید ولی شاه خلک ډېرې ته ور روان دي او خلک ورته مبارکي ورکوي چې نور احساس تا شوله او تا خپله پښتو سر ته ورسوله. نو ملګرو سید ولی شاه دا هم ویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس نور احساس د 2 کروڑ روپو ګاډی اخلم، زه به له پېښور کې بنګله اخلم، زه به له ځمکې اخلم، زه به روزانه چې هغه کومې جوړې باندې لاس دي د هغه جوړې قیمت 15 کروڑه ولې نه، زه به له هغه جوړه اخلم. زه څه غریب خو نه یم، ځوان سړی یم او ماشاءالله او زما یو د ماما لور د هغه سره هم ما وه، هغې سره هم زما کېدل شوې ده او هغه سره به واده کوم او نور احساس سره واده د پښتو د لاسه واده کوم ځکه چې نور احساس لاسه زه په سوشل میډیا په شرمونو باندې وشرمېدم. نو ملګرو دې وخت کې دنیا خلک سید ولی شاه حجرې ته روان دي او هغو ته مبارکي ورکوي. نو ملګرو په دې خبره موږ هم ډېر خوشحاله وو ځکه چې سید ولی شاه یو نر پښتون دی او هغه په سوشل میډیا ډېر نرۍ خبرې کړي دي او دې وخت کې زیشان هم په چغو جاړي او څومره چې هم سوشل ورکران دي هغو دې وخت کې په چغو جاړي ځکه چې د هر چا همدغه مقصد و چې نور احساس موږ ته میلو شي او موږ سره واده وکړي. او ملګرو نور احساس د هغه کس کېږي چې څوک پښتو کوي او ملګرو
سید علي شاه په نور احساس باندې پښتو کړه غیرت یې وکړو نو ځکه نور احساس حاصل کړه نو ملګرو نور احساس خو په دې خبره ډیره ساته خوشاله ده ځکه چې دې وخت کې نور احساس عمر 20 کاله دی او ماته پته ده چې کوم سړی کله د پښتو معاشره کې چې کوم زنانه یا سوشل اکټیویټیز یا غینه سوشل ورکر جوړ شي نو هغه سره به څوک واده نه کوي هغه سره بل څوک هغه سره ډم سړی واده کوي نو ملګرو موږ په دې خبره فخر کوو چې نن پس په نور احساس په سوشل میډیا نه راځي نو نور احساس په ټیک ټاک راځي او هغه څه شعري کوي هغه څه نور احساس شعري خو نه خو بس سید علي شاه ورته ملاو شو په دوانه وخت په کې ډېره ښکلې ژوندګي تېروي نو ملګرو په دې خبره مونږ ډېر سخت خوشحاله شو چې سید علي شاه نور احساس خپ په اوچ زور باندې وکړله او مونږ دې وخت کې په سید علي شاه باندې فخر کوو ځکه چې هغه یو داسې کار کړی دی او د پښتنو کار کړی دی او مونږ په هغه ویاړ کوو مونږ په هغه دینار کوو مونږ د هغه ځان قربان ځکه چې هغه نور احساس قبول کړه او نور احساس په ډېر خلکو رښتې راغلي وي خو نور احساس اچا سره خو نه واده نه کولو خدا د قسمت خبره وا اوس په سید علي شاه په بل میاشت کې په خپل په جس کې برازي پاکستان کې به کوزيږي او په دیر وړای کې به ګرم واده کوي څومره چې د دیر ملکن د سواد د پټخېلي دغه خلک دا ټول به د هغه د واده کې شرکت کوي او هغه به ارجما کې په هر کلی کې به هغه دا اعلانونه کوي چې اے پښتنو زما واده لرا چې زما نور احساس سره واده وشولو نو ملګرو دا ټول معلومات تاسو ډېر خوښ شي وي دغه رنګ معلوماتو لپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر د عزت در رسي ملګرو دغه رنګ خبرونو لپاره دغه رنګ پوره تفصیل لپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کوئ ځکه چې دې ویډیو کې تاسو لپاره ډېر ښکلي خبرې دي او داسې خبرې دي چې داسې خبرې به تاسو نه په یو چینل وګورئ او نه به په یو میډیا باندې وګورئ موږ به تاسو ته یو داسې خبر درکوو چې داسې خبره په دنیا کې په یو چینل هم نه چلیږي صرف زمونږ په چینل به چلیږي ځکه چې زمونږ چینل کې تاسو لپاره ډېره پیدا ده یو ځای کې به یو کار نه شي نو زمونږ چینل کې تاسو ته ښیي چې روډ دلته کې دا کار شوی دی ملګرو زمونږ په چینل کې تاسو ډېر تر سکون خبرې اورئ تاسو پکې د افغان خبرې اورئ تاسو پکې د مینې محبت خبرې اورئ لکه څنګه چې سید علي شاه نور احساس سره واده وکړو مینه محبت خپل کې جوړ شو نو ملګرو موږ په دې خبره فخر کوو موږ په دې خبره ویاړ کوو چې سید علي شاه نور احساس سره واده وکړو او د دوه ژوندۍ به ډېره ښکلې روانه وي نو ملګرو دې کې بیا د علي چې کوم مور د سونیا شاه هغې هم یو بیان کړی دی هغې هم دا ویلي دي چې زه په دې خبره ډېر سخت خوشحاله یم چې سید علي شاه نور احساس سره واده وکړو ځکه چې زه په خپله سید علي شاه څنګ په څنګ ولاړم نو علي شاه مور ویلي او علي شاه مور دا هم ویلي دي چې 50 دیګ ورځې زما د سیټ نه سید علي شاه ته زه قبلوم او انشاءالله زه به له 15 میخ د خپل سیټ نه حلالوم دا په خپله سونیا شاه ویلي دي ځکه چې ما دا غوښتل چې سید علي شاه نور احساس اوس په زور باندې وکړي ځکه چې دا خبره اوس د سید علي شاه د پښتو د غیرت خبره ده او زه هغه ته ویاړ کوم هغه باندې زه فخر کوم چې هغه یو داسې حرکت وکړو چې هغه نور احساس وکړله او خپله پښتو یې سر ته ورسوله نو ملګرو و چې د علي شاه کوم پلار دی داود شاه هغه هم دا خبرې کړي دي هغه دا ویلي چې انشاءالله تعالی موږ به د هغه واده کې شرکت کوو چې څومره تاوان کېږي موږ تاوان خو منو او هغې کې بیا علي شاه دا ویلي دي خیر کو نور احساس هم وي او زه به هم سید علي شاه سره واده کوم او علي شاه په خپله دې خبر تصدیق کړی دی ملګرو دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی سید علي شاه لپاره یوه مشهوره ډمه یو مشهوره ډانسنه علي شاه هغې په خپله د دې خبرې تصدیق وکړلو چې زه به هم سید علي شاه سره واده کوم زه به د سید علي شاه درېیمه ښځه یم ځکه چې سید علي شاه یو نر پښتون دی او زما دا رنګې نر پښتنو سره لګي چې هغه سریام خلکو ته کنځل کړي لکه د سونیا شاه په رنګې او خلکو ته سریام ټارګټ ورکوي چې انشاءالله درځم به او تا نه به زه بدله اخلم نو ملګرو د دې نه بیا دا معلومیږي چې د سید علي شاه ماته ښکاري دا بیا ټیک جوړه د علي شاه د خاندانه دی سید علي شاه ځکه د علي شاه د خاندانه دی چې سید علي شاه ځکه چې د علي شمو هم فیملي ده هغه دې وخت کې ټول سید علي شاه سره ولاړ دي او سید علي شاه ته وایي چې موږ تا سره مرسته کولی شو او موږ تا سره هر څیز هم کولی شو نو ملګرو زه په دې خبره حیران یم چې پهله خو سید علي شاه ډېرې ښکلې خبرې وکړې دي او چې د علي شاه مور داود شاه او سونیا شاه چې کومې خبرې کړي دي د دې خبرو ما لږ دماغ خراب کړي دي ځکه چې دوی هلته کې سید علي شاه بله خبره کوي او علي شاه مور بلې خبرې کوي نو ملګرو بیا چې کله موږ خلکو نه تپوسونه وکړو خلکو دا ویلي دي چې د سید علي شاه او د علي شاه خاندان یو دی خو دوی خپلې کې پټ رازونه ساتلي دي نو ملګرو دې خبرې کې زما څه کار نشته خو زه صرف په دې خبره ډېر سخت خوشحاله یم چې د نور احساس او د سید علي شاه واده چې وشي نو دوی به امن او سکون کې پاتې شي او دا ټول لانجې به ختمې شي څومره هم دا سوشل ورکران دي په دوی باندې به یخ ګوتوي شولي او دوی به یخ پښتیني ځکه چې دې وخت کې نور احساس د 10 لک روپو جوړې ډیمانډ کړی دی او 10 لک روپو جوړه والا سید علي شاه د سعودي عرب نه رالیږلې ده نو ملګرو دې وخت کې سید علي شاه هم ډېر خوشحاله دی هغه وایي چې نور احساس ته به زه هره میاشت کې 15 لک روپۍ میاشت رالیږم او نور احساس ته به زه زارېږم او قربانېږم به
نو ملګرو مینه محبت دې ته وایي لکه څنګه چې مینه محبت سیدالي شاه نور الحساس خپلې کې کړو ها بس هغه رقیبان شو چې چا پسې خبرې کړي دي اسې خلک ځان په سوشل میډیا دماغ خراب کړي د ملګرو اسې خپل دماغونه مه خرابوئ او تاسو د دوی دوانو په جوړه کې الله پاک نه خیر غواړي چې دوی په جوړه کې برکت وشي نو ملګرو دا ټول تفصیل ته موږ په دې ویډیو کې ځکه وښولو چې موږ ویډیو کې تاسو ته خټ ټول تفصیل معلومات ملاويږي چې هغه معلومات ملاويږي چې هغه معلومات تاسو عمر کې نه وي کتلي نو ملګرو دا زموږ ویډیو بس تاسو ډېر خوښ شي وي دغه رنګ ویډیو کتو د پاره زموږ د چینل مخدر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان وغږئ چې تاسو ته زموږ خبر دې زر دررسي السلام